سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشئ. په دې له چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د اسلام په رڼا کې د کوروالې ځینې آداب تاسو ته وښیم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، همدارنګه د ګنګړي نښان هم ووهئ چې زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. لومړی، ښځه او میړه باید په اودس وي. دوهم، د کوروالې پیل باید له بسم الله څخه وشي. دریم، تر خلاصېدو دمخه باید دغه دعا وویل شي: ای خدایه، له شیطانه مو لرې وساته او هغه چې زموږ په برخه کړي دی هغه هم له شیطانه وژغوره. څلورم، په ډکه خېټه کوروالی طبعاني دی نو باید د شپې په پای کې وشي. پنځم، د کوروالې پر مهال غږېدل او ډېرې خبرې له دې امله نه دي پکار چې کیدای شي ماشوم مو ګونګی پیدا شي. شپږم، په بې اودسۍ یعنې جنابت کې کوروالی نه ده پکار، کیدای شي اولاد مو لیونی او یا بخیل پیدا شي. اووم، په ولاړه کوروالی نه ده پکار ځکه له دې سره سړی کمزوری کیږي. اتم، د کوروالې پر مهال د ښځې کوس ته زیات کتل نه دي پکار ځکه له دې سره نظر کمیږي او د ړوند اولاد پیدا کېدو اندېښنه شته. نهم، د ښځې او میړه تل یو ځای څملاستل د نوږې کمزورۍ یعنې د قوت با د کمزورۍ لامل کیږي. لسم، په نامناسب یعنې غیر طبیعي ډول کوروالي او د خلاصېدو پر مهال د مني ایسارول، سوزک او نورو ناروغۍ رامنځته کوي. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي.